دنیا ته ځکه زمونږ د افغانانو وینه وطن ارزښت نه لري ځکه چې موږ خپل افغانانو ته ارزښت نه ورکوو. موږ د مړونو قدر کوو، د ژوندو نه کوو. په ځای د دې چې موږ د هغې نه پوښتنه وکړو چې خان صاحب ته په دې چوکۍ ناست یې، ته واکدار یې، تا څه شی وکړه؟ د هغې په ځای موږ هنرمندانو پسې راغستې، ښځو پسې م راغستې ده، په مسلمانۍ پسې م راغستې ده، او ته داسې مسلمان یې، او ته داسې افغان یې. دا م راغستې ده. زورواکو ته مخلي ماتې دي، هېڅ نه شو ویلی. ولې؟ د هر خوار غریب موټر خو چک کېږي چې ځي. د دومره بارود، د دومره وسله دې زوم ته څوک ځای په ځای کوي؟ بس اسانه خبره ده، دا فلاني کړې ده، ثبوت چیرته ده؟ بس وایي فلاني کړې ده، څوک ثبوت هم نه غواړي. خبر خلاص، اسانه خبره، اسانه ځان خلاص کړه. بس دغه اورو، تاسو هم اورئ، موږ هم اورو. روزانه میندې بورې کېږي. دغه ما پوسټ هم وکړم، ګورو څه نتیجه ورکوي. نو خبره داسې ده چې د بل نه ګیله پرېږدئ، خپل ځان کې همت جرأت پیدا کړئ او دا وطن وژغورئ. ځکه چې خان صاحبان یې درته نه جوړوي، د هغې الوادونه خارج کې دي. زیات چې حالات خراب شي، لکه د مکې غوندې ټیکټ به واخلي، پاسپورټ به واخلي، ځي به، ستا الواد به دلته خاورېرې کېږي. افغانه، ته باید فکر وکړې، ته باید غم